یو ښځه چې د واده نه وروسته د خپلې مور په غلطو مشورو باندې چلیدله نو خپل او د خاوند کور یې څنګه برباد کړو. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، یوه ډېره عبرتناکه قصه در سره شریکوم. په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او تاسو ترېنه څه پند واخلئ. خو د هر څه نه مخکې له تاسو نه یوه هیله لرم که تاسو د خان کلیک چینل ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ همدغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسیږي او تاسو ترېنه خوند او ګټه واخلئ. د سارا او د فرید په واده کې د هغه د پلار مرضي او خوښه خو شامله وه، خو د هغې د مور مرضي او خوښه پکې نه وه شامله. د هغې پلار یو ډېر ښه سړی و. هغه ته معلومه وه چې زما تیر شوی ژوند ډېر ښه او د فخر قابل نه دی تیر شوی، نو د دې لپاره هغه غوښتل چې د سارا واده د هغې ملګري سره وکړي او د دې لپاره د خپلې لور ته اجازه ته هم ورکړو. خو د سارا مور ته دا رشته منظوره نه وه او هغه د دې رشتې خلاف وه. هغې ویل چې د سارا غوندې تعلیم یافته جینۍ لپاره خو زموږ په خاندان کې ډېر مالداره او ښایسته هلکان هم موجود وو. فرید خو د هغې د نوکر عمره تنخواه هم نه اخلي. خو سارا خپلې مور ته وویل چې مورې زه واده کوم، نه دا چې کومه سودا کوم. ما ته ښکاري چې زه به فرید سره ډېره زیاته خوشحاله یم. د سارا خو فرید سره هغسې د لیونتوب مینه نه وه، خو هغه یې لږ ډېر خوښاوه او هغه سره یې زړه لګېدو. په هر حال د سارا واده د هغې د پلار په ملګرتیا او سپورټ سره وشو. د سارا او فرید چې کله واده وشو نو هغوی د یو کرۍ په کور کې اوسېدل شروع کړل. کور د کریو خو ډېر زیات لوی او ډېر ښایسته و. فرید په یو کمپنۍ کې HR منیجر و. ښه ډېره تنخواه به یې اخیسته او یو ښه ګاډی ورته هم د کمپنۍ له اړخه میلاو شوی و. سارا به هم فرید سره په همدې کمپنۍ کې کار کولو. خو کله چې د دوی دواړو واده وشو نو د هغې نه وروسته سارا دغه کمپنۍ پرېښوده او یو بلې کمپنۍ کې د نوکرۍ لپاره کاغذونه جمع کړل. په هغه کمپنۍ کې د سارا نوکري ولګېده او همدغسې د دوی دواړو د کار کولو وختونه جدا شول. تر 2 میاشتو پورې د دوی کور ډېر ښایسته روانو او ډېر د خوشحالۍ ژوند یې تېرېدلو. یوه ورځ داسې نه وه چې دوی به یوه خوشحالي نه وي لمانځلي. هره یوه خوشحالي به یې لمانځله او ډېر زیات خوشحاله وو. خو بیا د دوی واده ته د چا نظر ولګېدو. د دوی په منځ کې په یو وړه خبره باندې جګړه وشوله او بیا د سارا د خولې نه هغه خبرې ووتې کومې چې ورته خپلې مور کړې وې. وی ویل چې مور مې صحیح خبره کوله چې کوم سړی د ښځو ګټلو پیسو ته کیني او هغه خوري او د دې عادت ورته پرېوځي نو بیا یوه ورځ هغوی خپله هم کار روزګار پرېږدي او د ښځو پیسو ته ناست وي. سارا چې کله دا خبره کوله نو هغې ته دا محسوسه شوه چې هغې ډېره غټه غلطي کړې ده، خو د خولې نه وتلي الفاظ بیا واپس نشو راتلی. فرید ورته په ډېره حیرانتیا باندې وویل چې آیا دا ستا د مور هغه سبق او هغه نصیحت چې تا ته یې ښودلی دی؟ سړي هیڅکله هم د خپل ځان او د خپلې ښځې په منځ کې بل څوک نشي برداشت کولی که هغه هر څوک وي. هغوی تر 1.5 غنټې پورې یو بل سره بحث مباحثه او جګړه کوله. فرید ته ډېر زیات درد او تکلیف ورسېدو. سارا چې کله د خپلې مور خبره وکړه نو فرید ته داسې ښکاره شوه چې هغه د یو بل چا سره جګړه او شور کوي او سارا هم د بل چا لپاره جګړه او شور کوي. د دې لپاره فرید ته هر یو څیز ډېر زیات عجیبه محسوسېدو او زړه یې ډېر زیات درد کولو. فرید ویل چې زما ستا پیسو ته ضرورت نشته. زه په تا باندې د دې لپاره نوکري نه کوم چې زه ستا پیسو ته کینم یا ستا پیسې زه وخورم، بلکې زما د ستا د تنخواه نه زیات ستا د سوشل اوسېدو سره ډېره زیاته مینه ده، یعنی چې ته بهر وځې او ستا لږ خیال بدل شي. فرید خپلې ښځې ته ویل چې ما ته دا ښه ښکارېږي چې ته ما سره یو ځای ووځې او موږ دواړه کار ته لاړ شو، ځکه که داسې نه وي نو په کور کې د اوسېدونکو ښځو سوچ په کور کې دننه ختمیږي او د هغوی ذهن ویلې کېږي. نو د دې لپاره زه نه غواړم چې ته په کور کې کښېنې، ځکه چې که ته ما سره یو ځای کار ته لاړه شي او کار وکړې نو د دې سره به ستا په علم کې نوره هم اضافه وشي او یوه فایده یې دا وي چې ته به ما ته داسې ښکارېږي لکه د خپل ملګري په شانتې. خو سارا د فرید په خبرو کې هیڅ مینه او دلچسپي نه لرله. هغې بس د خپلې مور په هغه نقشه باندې فکر کولو او هغې سره مینه لرله کومې خبرې چې ورته مور کړې وې. هغې ته خپلې مور ویلي وو چې د ښځې عزت په دې کې دی چې سړی بهر پیسې وګټي او راوړي په ښځه باندې مصرف کړي او ښځه هم هغه پیسې واخلي په بازارونو کې سوداګانې کوي که هر څه کوي خو د خاوند پیسې باید مصرف کړي. هغې ته خپلې مور دا هم ویلي وو چې خاوند یې هر وخت په دې کې ډوب وساته چې څنګه پیسې وګټي او ته د هغه پیسې خرج کړي. هغې ته خپلې مور نورې هم ډېرې خبرې کړې وې، خو فیلحال سارا دې خبرې ډېره زیاته تنګوله چې څنګه هغه خپله نوکري پرېږدي او په کور کښېني. هغه نوره د بهر دنیا نه تنګ راغلې وه. خیر سارا خو نوکري پرېښوده او بیا به یې خپلې مور سره په ګنټو ګنټو باندې خبرې کولې. کله چې به د فرید د راتلو وخت شو نو سارا به دا هر څه داسې ناپامه ونیول لکه چې بیخي خپلې مور سره خبرې نه وي کړي.
ښځه چې د خپل کور په معاملاتو کې یو بل کس د ځان لپاره مشاور جوړ کړي او د هغه نه مشورې اخلي او سړي ته د دې معلومات وشي چې د هغه ښځه د هغه په خبره باندې عمل نه کوي او هغه د نور چا په مشورو باندې چلیږي، نو په دې باندې بیا کور نه جوړیږي. د ساره او فرید به هر وخت جګړې شروع وي. په دې دوران کې دوی کره یو ماشوم هم پیدا شو. د دې نه وروسته خو ساره ته ډېرې زیاتې موقع په لاس ورغلې چې کله به دا خپل مور کره تله او کله به ورکره خپله مور راتله. اوس ساره ته داسې یو عادت پرېوتی و چې د خپلې هرې خبرې پوښتنه به یې د خپلې مور نه کوله او خبره تر دې پورې راورسېده چې د ساره د کور د هرې وړې او غټې خبرې معلومات به د هغې مور ته کېدل او هغه خبره به ورته ورسېده. عقلمند انسان خو هغه وي چې خپله ښه او بده فیصله په خپله وکړي او هر څه په خپل لاس کې واخلي. د ساره مور خپلې لور ته وویل چې ته باید ځان دومره مضبوط کړې چې که فرید ته وغواړي چې تا پرېږدي نو بیا هم ستا د خوښې نه بغیر چې هغه ته پرې نه ښودی شي. سړی خو د بالغ مار وي، په هغه باندې صبر اوسه. 3 کاله تیر شول. واړه واړه جنګونه بحثونه تر دې حده ورسېدل چې د وهلو ټکولو شکل اختیار کو. دې حالاتو د یو تعلیم یافته فرید نه یو وحشي انسان جوړ کو. هغه به چې کله غوسه شو نو د هغه اواز به بدل شو. ساره ته داسې محسوسېدل چې هغه فرید نه دی بلکې یو ځناور دی. د لومړي ماشوم نه وروسته دوی کره دویم ماشوم هم پیدا شوی و. ساره به دا سوچ کولو چې د دویم ماشوم د پیدایش نه به وروسته شاید حالات ښه شي، خو حالات نور هم خراب شول او ساره نوره هم مایوسه شوه. هغه وخت کې چې کله فرید ساره ځان سره بوتلله او د هغې د مور کور کې پرېښوده. ساره ویل چې خپل خاوند به مې راپسې بیا راشي، خو فرید دا خپله بېعزتي وګڼله او بیرته هیڅکله هم د خپلې ښځې پسې ورنغی. د 3 نه تر 4 میاشتو پورې وخت تیر شو. ساره به تل په دې تشویش کې وه چې دا ولې زما خاوند مې پسې نه راځي، خو مور به یې ورته همدا خبره کوله چې لورې په خپله خبره باندې قایم اوسه، هغه به یو ورځ ضرور تا پسې راځي او تا ته به پوزه دلته راکاږي، ځکه چې ما ته معلومه ده چې سړي ټول همداسې وي. خو فرید داسې نه و، هغه هیڅکله هم خپلې ښځې پسې بیرته ورنغی. ساره ته اوس عقل سرته راغی چې هغې خپل ژوند برباد کړی دی. هغې غوښتل چې فرید کنټرول کړي او په اشارو باندې وګډوي، خو هغې په دې لوبه کې فرید وبایللو. هغې ته اوس دا محسوسېده چې دوی هیڅکله هم یو بل ته نږدې نشي ورتلی او هیڅکله هم یو ځای نشي اوسېدی. د ساره پلار غوښتل چې خپله لور فرید کره ورولي، هغه سره خبره هم وکړي، خو د ساره مور ته دا خبره د منلو نه وه. هغې غوښتل چې د دې خبرې نه ښه ده چې ساره مړه شي، خو باید دغسې ورنه وستل شي. هغې ویل چې بچي فرید کره وروله او فرید دې زما لور ته طلاق ورکړي او هغه به د خپلې لور واده د خپل وراره احتشام سره وکړي چې هغه د کروڑونو روپو مالک دی. هسې هم د خپلې لومړنۍ ښځې نه بچي نشته. څه وشو؟ د ساره نوی اولاد پیدا شي، خو د ساره مور به چې کله دا خبرې کولې د ساره به د خپلې مور نه نفرت کېدلو. خو ځینې وخت به هغې ته دا ښه هم ښکارېدل چې نوی کور، نوی سړی او نوی ژوند دا خو به نور هم ښه وي. ساره ته په دې خبره باندې هم غوسه ورتلله چې کله به یې سوچ کولو چې فرید به ورته ویلي و چې ستا مور تا نه خوښوي، که چېرته ته خوښولې نو هغې به ستا د کور په کارونو کې کار نه لرلو او تا ته به یې تل نصیحت کولو چې د خپل خاوند کور جوړ کړه او خپله زندګي ډېره ښایسته کړه. هغې ویل چې ما ته مې مور هیڅکله هم داسې نصیحت نه و کړی، بلکې همیشه یې کوشش کړی و چې ما فرید سره په ضد واچوي او زما کور برباد کړي. دې ته اوس عقل سرته راغلی و، خو 15 میاشت شوه چې دې ته د طلاق نوټس راغی. ساره ته خپل پلار دا خبره وکړه چې باید ته یو ځل فرید خواته ورشي او هغه سره خبره وکړي. هغې د خپل پلار خبره ومنله او د فرید کور ته ورغله. د فرید کور چې یو وخت د دې خپل کور او یو وخت کې دې په خپله قبضه کې اخیستی او کوشش یې کولو چې دا هر څه په خپل کنټرول کې واخلي. فرید خپلو بچو سره په ډېره مینه باندې میلاو شو، خو ساره ته یې دننه د تلو اجازت ورنه کړو او هغه یې منې کړه. فرید ورته وویل چې زه نه غواړم چې تا په دیکو باندې له کوره وباسم، که ته هر څه خبره کول غواړې نو په عدالت کې راسره وکړه. هغه د کور دروازه بنده کړه او دننه لاړو. ساره ورته چیغې وهلې چې فریده زما خبره واوره، زه خپله غلطي تسلیموم. ساره د دروازې نه خوا چیغې وهلې، خو فرید هیڅکله هم د دروازې خواته رانغی او ورو یې وویل ساره ما په چیغو او په شور باندې مه مجبوروه، زه داسې ښځو سره اوسېدل نه غواړم چې د خپل کور هره پټه او ښکاره خبره تر خپلې مور پورې رسوي او د هغې نه مشورې اخلي. که د خپل ځان نه و نو زما د عزت خو به د خیال ساتلی و. فرید دا خبره وکړه او دننه لاړو. ساره څه وخت دپاره په دروازه کې ایساره وه او د هغې نه وروسته واپس خپل کور ته راغله. فرید په خپله خبره باندې ډېر قایم او کلک ولاړ و. هغه هیڅکله هم د خپلې خبرې نه شاته نه شو.
اگر که د سارا پلار غوښتل چې دا خبره بیرته جوړه کړي خو فرید ویل چې تر څو پورې د سارا مور ژوندۍ وي زه نه غواړم چې سارا ما سره یو ځای په کور کې اوسیږي او دا معلومه نه ده چې د هغې مور به تر کومه ژوندۍ وي نو زه غواړم چې سارا آزاده کړم او هغې ته طلاق ورکړم په دې کې به زموږ خیر وي. قدرمنو دوستانو د دې قصې او داستان نه موږ دا درس اخیستلی شو چې هر مور پلار ته پکار دی چې خپلې لور ته نصیحت وکړي چې د لور کور یې جوړ شي نه دا چې هغې ته داسې خبرې په ذهن کې واچوي چې خاوند یې په کنټرول کې واخله خو اخیسخر سره داسې کارونه کوه او لیور سره داسې کوه. هر مور پلار چې خپلو بچو ته دغسې خبرې کوي نو د هغوی په مزغو کې زهر شیندي. باید چې موږ خپلو اولادونو ته داسې خبرې وکړو چې هغوی د خاوند په کورونو کې ډیره زیاته ګزاره وکړي. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ. که غواړئ چې همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.